قیومي زموږ غږ له BBC اوري. په ننګرهار کې چارواکي وایي د یکشنبه د ورځې سیلاب ځپلو سره مرستې پیل کړې دي. د سیلاب چې د ننګرهار سو ولسوالۍ اغیزمنې کړې دي 2 کسان په کې مړه او 9 نور ژوبل شوي. د ننګرهار د وریشي بدلون راته لږ وړاندې له جلال آباد وویل. یکشنبه د ننګرهار ولایت په شاوخوا نږدې سیمو کې همدارکم ته په یو شمېر ولسوالیو کې سخت اورښتونه وشول چې له امله په لالپوره، ګوشته، خیوه او مومندرې ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې متاسفانه په سیلابونو کې د 50,000 هکټاره کرنیزه ځمکه یا په بشپړ یا نیمه ډول تخریب شوې ده او په لسګونه څاروي د خلکو وړي. همدارکم ته د دې ترڅنګ 2 ماشومانو په ګډون باندې چې هغه شهیدان شوي دي او 9 کسه نور د ښځو ماشومانو په ګډون باندې ټپیان لرو. د ننګرهار ولایتي ادارې په عاجلې مرستې سیمې ته رسولي او اوس هم زموږ په ټولو هغه سیلاب ځپلو سیمو کې سروې روانه ده. کوشش کوو چې په راتلونکو 2-3 ورځو کې ټولو اړمنو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوو. تاسو دومره امکانات لري چې د مرستې ورسول شي؟ د سیلاب کچه ډېره پراخه خودل شوی بیلابېلې ولسوالۍ دي. هغه مرستې چې کومې دي کومې کورنۍ ځپل شوي دي یا کورونه تخریب شوي دي یا کرنیزې ځمکې پراخه کچه تخریب شوي نو هغې سره موږ د داخلي مؤسساتو همدارکم ته د خارجي مؤسساتو د خیریه بنسټونو په مرسته همدارکم د دولت د خپلې بودیجې نه اندازه مرستې کوو او دوی سره هڅه کوو چې دوامداره مرستې وشي او مرستې چې دوی ورسره د دستي ساعت اړتیا لري دغه مرستې انشاءالله موږ ډاډ ورکوو چې ټولو کورنیو ته به رسېږي. تاسو وړاندې ویل چې د سروې کوئ یعنې دغه مرستې یوازې د خوراکي مرستې دي که دا هم په پام کې نیول شوي دغو کسانو چې کورونه خراب شوي دي هغې سره مرستې کوئ؟ د مرستو هغه برخې معلومې چې په هماغو برخو کې ورسره مرستې کوو. د چا کورونه تخریب شوي د هغې سره د خوراکي توکو ترڅنګ غیر خوراکي توکو مرستې هم وشي. د کور سامانونه ورکول شي یا خیمې نور شیان ګورو زیان ته ګورو نو د هغې مطابق مرستې به ورکوو. دغه ډول سیلابونه چې راځي بیا د ناروغۍ د خورېدو ویره هم وي او اوس ګرمي هم ده په دې برخه کې څه کوئ؟ په دې برخه کې هم څه ګامونه اخیستي یاست په پام کې لرئ؟ زموږ د ولایتي ادارې په دغه برخه کې یو ځانګړې کمیټه جوړه کړې چې د استقرار کمیټې په نوم ده. په هغې کې بېلابېلې ادارو ترڅنګ د ننګرهار د سید عامې یو ټیم هم موږ لرو ورسره څنګ کې د سره صلیب دي همدارکم ته زموږ د افغاني سرې میاشتې ټولنه ده چې دوی دغه ساحو ته ځي اول ته ګوري سروې کوي که کومه ناروغۍ د خپرېدو ویره وي یا څه داسې وموندل شي موږ هلته ورته عاجل کیمپونه لګوو او کوم ناروغان چې هلته دي هغه بستر وړ وي یا نورې تداوۍ ته ضرورت لري نو هغوی سره هماغه وخت کې موږ مرسته کوو تر څو پورې هغه ناروغۍ چې ویره وي هغه خپره نه شي او مخنیوی وکړو. قریشي بدلون و زموږ غږ له BBC اورئ.